دوستانو نو دغه دی بادغیس او باندې سبزک اوس داسې یو ښایسته کلی د سړک پر غاړه باندې تاسو وګورئ بس په دغه دره کې جوړ دی موږ د هغه لاندې ځای څخه راپورته شولو دلته تاسو داسې تشګیا وګورئ دغسې درې دي دا نو د بادغیس سړک دی د بادغیس او د هرات لویه لاره ده نوی سړک یې جوړ کړی دی ډېر ښایسته او فوقالعاده نو اوس هغه دی د بادغیس او هرات لویه لاره ده موږ موټر پر سړک پر غاړه ودروئ دغه رود ته راتاسو چې په دغه رود کې اودسونه تازه کوو د ماپښین د لمانځه دپاره ترتیب نیسو اودسونه چې مو تازه کړه لمونځونه به وکړو بیا به د خیر سره سفر ته آغاز ورکړو او د دغه ځای منظره او هغه ښکلاوې به هم در سره شریک کړم تاسې وګورئ دغسې ښایسته شینګیا ده او دغسې ښایستګي ده دوستانو ښایسته ولې دي او دغه رود دی ښایسته اوبه راځي نو راځئ اودسونه به تازه کړو وروسته به لمونځونه وکړو د خیره سره بیا به سفر را پیل کړو په تاسې باندې به انشاءالله الرحمن د هرات او بادغیس دغه ښکلې ښایسته لاره دا شینګیاوي ښایستګي د وطن هره څنډه به انشاءالله چې زموږ وس وي هغه به در باندې وینو انشاءالله الرحمن دا ماشومان په دغسې شینګیا کې دوستانو سړک غاړه ده خورا ښایسته ځای کې مسجد جوړ کړی دی اوس به در باندې ووینم چې څنګه ځای دی لمونځونه به دلته ادا کړو اودسونه خو مو په رود کې تازه کړل خو دا دی دلته هم فکر کوم د اوداسه ښه اوبه وې موږ بس رود ته شوسو دغه مسجد دی دوستانو دا نو د بادغیس سړک دی د بادغیس او د هرات لویه لاره ده نوی سړک یې جوړ کړی دی ډېر ښایسته او فوقالعاده جوړ دی تاسې خپل هغه کیفیت او هغه خوند وینئ نو ټوله ترافیکي اشارې لوحې ټوله په نظر کې نیول شوي ماشاءالله ډېر استراحتي ډېر ارام او ښایسته سړک دی الله دې وطن جوړ کړي چې دغسې سړکان ډېر شي ټوله دغسې معیاري جوړ شي دا به ډېر ښه خوند
دوستانو دغه دی بند سبزک ته راپورته سولو، راپورته سوي نه یو، البته اوس پورته کېږو. نو دا د بادغیس بند سبزک دی په اصطلاح د هرات څخه چې راپورته سي یعنې راسي بند سبزک هغه تر ټولو لوړه سطحه ده په اصطلاح، ډېره لوړه منطقه ده. نو بند سبزک ته دا چې راپورته سولو د خیر سره بند سبزک هم در باندې ووینو. نو دوستانو دا دلته راتاسو بند سبزک چې مخکې ما یادونه درته وکړه. بند سبزک نو په اصطلاح که درته ووایي تر اوسه واورې پرې پرتې دي، د سمندر د سیند څخه یې لوړوالی ډېر لوړ دی. نو دغه دې ملګري هم راتاسوله تر څو دا منظره وګورو. اغا جانه دا تل د کوم ولایت پورې مربوط دی؟ دا د بادغیس ولایت پورې مربوط دی. دا په دغه منطقه کې هغه لوړه منطقه بند سبزک دی. یعنې لکه اوس د پاکستان دا کوژک، یعنې د کابل دا سالنګ، د بادغیس د هرات د لوی لارې بند سبزک لوړه سه لوړه سه، یعنې تر سالنګ و تر هغو منطقو دا منطقې چې دي دا ډېرې بالکل بالکل. و دوستانو موږ د هغه لاندې ځای څخه راپورته سولو. دلته تاسو داسې دا شنګیا وګورئ، دغسې درې دي. نو سر ته نه یي تر اوسه ختلي دوستانو، تاسې راسره پاته سئ. د بند سبزک هغه سر ته چې وختلو هغه به هم انشاءالله در باندې ووینو. نو ملګرو سلامونه، دغه دی د بند سبزک چې ما مخکې درته وویل چې موږ ورپورته کېږو. نو اوس یې دغه دی د بند سبزک سر ته راپورته سو، او په دغه ساحه کې چې بیا دی بند سبزک دا خواته نو ډېره شنګیا لري او په اصطلاح ډېر ځنګل دی. دا تاسې وګورئ، دا ځنګل به زه در باندې ووینم، دا مکمله درختې دي، ډېره ښایسته طبیعي منظر دی او مکمله دا درختې دي او شنګیا ده. او دغه غر ته وګورئ، دا ټولو طبیعي او ښایسته جوړښت لري، ډېر تیره دی. نو دا د وطن ښکلاګانې دي دوستانو، دا د بادغیس بند سبزک دی. دا د غره ښایست ته تاسې وګورئ چې په څه ډول طبیعي جوړښت کې ښکلا رانغښتې ده. نو د بند سبزک سر دی. نو دغه غوښتل مې چې دغه ښایستګي او ښکلاوې هم در باندې ووینم. نو بس خوندونه دي. نو بس موږ دلته موټر ودروو چې نه کې وسایي به هم وکړو او په ضمن کې به دا ښکلاګانې. نو په دا ځای په اړه اغا جان ته څه وایې چې دا ماشاءالله ښه ځنګل دی؟ ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښایسته کار شوی دی. دا چې و تقریبا 12 کاله مخکې دا خامه وه، ښه یعنې خامه وه، دوه موټر ډېر په تکلیف باندې تېرېدل. اوس ماشاءالله دومره ښایسته جوړ شوی دی چې په صحیح معنا ښه خوند کوي اوس. واقعا دا ښکلاګانې دوستانو تاسې راسره وګورئ. ښایستې درې لري، ښه درې لري چې ډېرې ژورې دي، وربستو د لیدو څخه بې وړي. بالکل بالکل. نو دوستانو دغه بادغیس ولایت په خاص ډول بیا دغسې ښایستګي دغسې ښکلاګانې به انشاءالله مخ ته هم در باندې ووینو. تاسې دا د غره جوړښت ته وګورئ، د څومره ښایسته انداز سره پروت دی، څومره ښه خوند کوي. نو بس د دغه په بغل کې دغسې سړک وتلی دی، پخوا دا خامه و، اوس په دغه عمارت کې دغه سړک جوړ شوی دی. نو دوستانو تاسې راسره پاتې شئ، دغسې ښکلاګانې د وطن نورې هم انشاءالله درسره شریکوو. نو دوستانو دا بیا د بند سبزک بله ښکلا ده، بله څنډه یې ده. دا نو ټوله لاندې بس دغسې ځنګل ځنګل دی. دا لاندې دوستانو ډېر یو په اصطلاح ډېر ژور دی. څوک ورته وګوري بیخي د انسان سترګې تورېږي. دلته خو نو بیا ډېر ساده معلومېږي. دا خواته دا د غره ښکلا به هم در باندې ووینم. داسې تاسې وګورئ، ماشاءالله دا غر ته وګورئ، بس لاندې سړک لوړ دغسې ښایسته تپه او غر، ډېره ښایسته ښکلا لري. هوا یخه ده، هوا ښه ښایسته شمال لګېږي. نو بس ګرمي نو څونه پورته کېږي ګرمي ختمېږي د خیر. وا یخه ده. دوستانو تاسې راسره پاتې شئ د خیره او ښایسته شاټونه به انشاءالله در باندې وینو. دغه ښکلاګانو ته تاسې وګورئ، د غره جوړښت دی ډېر په زړه پورې او ښه خوند کوي. دوستانو دا پام ته وګورئ، داسې زه ته راپورته کړم دا رقم
هغه دی لوړ هلته سړک دی نو دا سړک یې نوی جوړ کړی دی ډېر ښایسته سړک دی او ډېر ښه خوند کوي دوستانو راسره پاتې شئ د بادغیس ولایت نورې ښکلاګانې نور ښایستونه د طبیعت نغمه انشاءالله ستاسې خوښه یا ستاسې درنه چوپړ کې به یې حاضروي په زور د الله انشاءالله نو ډېر ښایسته شمال چلیږي او ښه یخ هوا هم ده او دغسې ښایسته موسم دی او د ولا کوټه خیره کم ښایسته دوستانو نو دغه دی بادغیس او بند سبزک او دا یې هم ښکلاګانې دا سره ننداره یې کوي او دوستانو دا ټانک خو تاسې وینئ بادغیس ولایت دی او دا د شوروي هغه د ماتې نښې نښانې دي چې زموږ د هېواد په هره کونجه او په هر کنار کې بس د وطن د غیرت او د عزت هغه نښې نښانې بس ښکاره دي نو دوستانو د بند سبزک راتاس ولو ډېره ښه منطقه وه اوس داسې یو ښایسته کلی د سړک پر غاړه باندې تاسې وګورئ بس په دغه دره کې جوړ دی او دا خواته د غره طبیعي ښایست تاسې وګورئ ماشاءالله نو دغسې ښایستګیانې په وطن کې بس موجوده دي خو متاسفانه بس موږ تاسې نه یو په خبر او دا رسنیزې شوي نه دي تاسې داسې دا ښایست ته وګورئ دوستانو نو ملګرو دغه دی د بادغیس ولایت ته خو مخکې را داخل سوي وو بلکل او اما چې ښار ته یې داخلیږي هغه د ښار دروازه د بادغیس ولایت مرکز چې دی قلعه‌نو دی نو دلته خلک قلعه‌نو ته غلعه‌نو وایي نو دغه دی اوس په لا داخلیږو